Assalamu alaikum everyone. These students में lecture کې موږ خبره کوو pointers to object. Previous lectures کې موږ په ډیټیل سره compile time polymorphism discuss کوو. پای کې موږ function overloading او operator overloading په ډیټیل سره وایو. صحیح ده. په operator overloading باندې ما تاسو ته تقریبا 5 lectures upload کړو. different operators پکې موږ overload کړو. اوس موږ run time polymorphism start وکړو. د run time polymorphism نه مخکې چې تاسو دا پته چې how we can point a pointer to an object, okay, or what is the use of pointers and the runtime polymorphism. نو تاسو هغه basic جوړول د runtime polymorphism نه مخکې تاسو سره pointer concept پته چې how we can use pointer as an object, yeah, how we can find pointer to an object, okay, and how then we can access the members of that object using a pointer. Okay, so هغه باندې لیکچر کې مونږه ډیسکس کوو. د دې نه بعد بیا چې کله مونږه فرنٹ ټایم پولمارفزم خبره شروع کو نو بالکل الته بیا مونږه پوینټر خبرې ټولې کوو نو چې تاسو نن لیکچر وګورئ بیا تاسو بالکل الته پوهیږئ چې تاسو کې سره اوکې نو وګوره سمپل زما سره چې کوم دی تاسو کته شي ما امیر چې کوم دی یو کلاس کړی دی هغه غسته دی. صحیح ده. په امیر کلاس کې د زموږ سره پرایویټلی دوه چې کوم دی هغه زموږ سره سدي دوه زموږ سره ډیټا ممبرز دي. صحیح ده. اوس دا دوه ډیټا ممبرز کې زموږ سره یو ایج دی. صحیح ده. یو زموږ سره شی یو زموږ سره ایج دی او بل زموږ سره چې کوم دی هغه نیم دی او سمپل ایج زموږ سره انټیجر ټایپ دی هغه تاسو پوهیږئ او نیم زموږ سره کریکټر ټایپ دی. بیا پبلیکلی ما چې کوم دی سمپل یو انپوټ فنکشن چې کوم دی هغه څه کله هغه می هغه ستره د انپوټ فنکشن مطلب صرف دا چې زموږ سره دغه نیم او دغه ایج چې کې دغه څه د یوزر نه انپوټ والی او سمپل چې کوم د انپوټ مونږ واغستو بیا اوټپوټ ممبر فنکشن په تر باندې سمپل د اوټپوټ مونږ په سکرین باندې شو کوم. اوکې شو وس چې کوم دی یو پوینټر یو object لپاره یو پوینټر ډیکلیئر کوم او بیا دغه پوینټر په تر باندې دغه object چې کوم ممبرز دی هغه کوم هغه په از اکسس کوم کا پبلک ممبرز چې کوم دي کنه نو ګوره اول ځکه کار دا کوم چې لیټ سپوز ز دلته د امیر مین فنکشن کې د امیر کلاس لپاره لیټ سپوز ما او بی جی چې کوم دی یو object چې کوم دی هغه ډیکلیئر کو سمپل از دیټ. اوکې اوس داسې کار کوم بچې د لوي شه چې دلته یو پوینټر چې کوم دی هغه سالمه هغه د امیر کلاس لپاره زه پوینټر چې کوم دی انټروډوس کوم PTR. صحیح ده. او دی PTR ته اساین کوم د ایډرس اف او بی جی د object چې دا کوم ایډرس دا تاسو کو اساین کو نو اوس ګوره د object ریفرنس ما پوینټر لور کو پوینټر سره وس د object چې کوم ایډرس ته کوم چې د امیر کلاس لپاره ډیکلیئر کو هغه پوینټر سره راغی نو اوس زب د پوینټر په تر باندې ته دی object چې کوم ممبرز دي. صحیح ده. object هم سره کلاس ریپرزینټ کوي د کلاس کوم ممبرز یې غالي د object ممبر شو نو دا کوم پبلک ممبرز چې کوم دي هغه هم سره ډیټا ممبرز دي او هغه هم سره ممبر فنکشنز دي دا ټول بو زموږ سره چې کوم د PTR څخه کولای شي اکسس کولای شي څنګه به اکسس کوي نو دا غي طریقه دا ده افیشل طریقه د دې دار چې موږ سمپل چې کوم دی وبلیکو PTR او بیا دا چې کوم دی هایفن او دا ګریټر دین چې کوم سمبل دی سوري هایفن او د ګریټر دین سمبل دا سمبل به موږ لګو چې د دې په تر باندې به موږ چې کوم ته دی object کوم ممبرز دي هغه موږ کولای شو کوم پبلک ممبرز دي هغه موږ اکسس کولای شو. دی اصل کې ګوردا هم سره دا چې کله موږ ډیفین د موږ سمپل چې هایفن او ګریټر دین خو دې ته از ا هول دی اپریټر ته زموږ سره وایي میموري اکسس اپریټر. صحیح ده. سو میموري اکسس اپریټر ته دی نیم شو او د سره دغه هایفن او ګریټر د سمبل چې دا یو ځای کې د سره میموري اکسس اپریټر جوړي. اوس ته دی میموري اکسس اپریټر په تر باندې څه کومه PTR مال ریډي ولې کو پوینټر مول کو صحیح ده پوینټر په تر باندې ز کال کومه بچي د لوي شزم سره چې کوم انپوټ فنکشن ده. صحیح ده. انپوټ نو سره زمون کوم انپوټ فنکشن دی هغه سمپل ما څه کو هغه ما کال کو او سمپل د دې PTR په تر باندې ز چې کوم دی سمپل بیا دغه ممبر اکسس اپریټر چې کوم دی هغه لګوم او زه زمونږ چې کوم سیکنډ فنکشن دی هغه کال کوم چې هغه سره شری اوټپوټ دی نو سمپل ګوره تاسو وګورئ منګه سمپل یو object واغسو د هغه object منګه د هغه object ټایپ پوینټر هم ډیکلیئر کو او د هغه پوینټر په تر باندې د object چې کوم ممبرز هغه منګه سکل هغه منګه کال کړل. اوس دا پروګرام ز کرن کما نو تاسو به وینئ چې بالکل زموږ سره به هغه ریزلټ راځي چې ګوره موږ ته په سکرین باندې هغه شو چې انټر یور نیم. صحیح ده. لیټ سپوز ز داس انټر کما چې لیټ سپوز دا میکسیمایز کما سکرین enter your name. Let's suppose ما enter کو MUHAMMAD محمد عامر. صحیح ده.
بیا ماته ستا ایج لیټس سپوز 21. نو ما ته ګوره په سکرین راغی چې یاره یور نیم از محمد عامر اینډ یور sorry your name is محمد عامر and your name دا سره دلته په میسج چې زموږ سره ایج دی صحیح ده دلته راشي your age is 21 نو سیمپل بلته مونږه په دې کې دا څه کو دا مونږ دلته دا مونږ ایج کو صحیح ده دا په سیمپل مونږ څه کو دا مونږ په ایج نو اوس په زموږ سره زموږ ریزلټ چې کوم دی هغه بالکل برابر نو دا مونږ سیمپل خبره وکړه چې یاره how we can create a pointer type object صحیح ده محمد عامر 21 no your name is محمد عامر and your age is 21 so دا خبره مونږه د پوینټر وکړه چې مونږه د object type pointer چې کوم دی هغه ډیکلیئر کوو اوس یو څو خبر تاسو ذهن کې وساتئ ګوره مونږ داسې نشو کولی چې د دې اپریټر چې کوم زموږ سره دی که نه دا دې ته مونږ څه وایو ته مونږ وایو member access operator دی په ځای باندې ډاټ نشم لګولی چې ptr ډاټ انپوټ مطلب زه ډایرکټ د دې لکه ptr او ډاټا سره کوم انپوټ فنکشن زه کال کوم دلته بیا موږ ته ایرر راکوي ځکه چې دا زموږ سره ویلیډ فارمیټ نه دی که تاسو داسې کوئ تاسو بیا کولی شئ هغه تاسو په دې طریقه کولی شئ چې تاسو سمپل دلته څه وکړئ تاسو بریکټ واچوئ داسې ګورئ داسې دا پرنتسز واچوئ صحیح دا پرې پرنتسز کې دننه تاسو دا ptr بند کړئ نو اوس هلته سټریک اوس ولګوئ نو سمپل اوس مونږ چې کوم دی داسې چې کله مونږ په دې طریقه سره ولیکو نو بیا مونږ د ډاټ اپریټر سره چې کوم دی دغه آبجیکټ چې کوم ممبرز دی هغه مونږ د پوینټر په تور اکسس کولی شو نو تاسو کتلی شئ سمپل زموږ سره بیا هغه زموږ پروګرام چې کوم دی هغه راغی او لیټ سپوز که زه اګین ورته سر ډیټا ورکړم نو بالکل زموږ سره زموږ ریزلټ چې کوم دی هغه سیم وي صحیح ده 21 نو تاسو کتلی شئ نیم او ایج زموږ سره راغی نو په دغه دوه طریقو سره تاسو کولی شئ خو لکه ویلیډ او اسانه دا ده چې یاره تاسو هغه member access operator چې کوم دی هغه تاسو یوز کړئ کوم زموږ سره په بک کې دی صحیح ده کنه تاسو داسې طریقه هم چې کوم دی هغه کولی شئ ښه بل دلته بک والا یو کار کړی دی او کار یې داسې کار کړی دی بچې د دوی شه چې هغه ډایرکټ داسې کار کوي چې دا لاین اسکیپ کړی دی صحیح ده په بک کې چې زموږ سره کوم پروګرام دی هغه سمپل داسې دلته چې کوم دی هغه یو ډیکلیئر کړی دی ptr صحیح ده ډایرکټ یې زموږ سره د امیر چې کوم دی د امیر دپاره یو ptr پوینټر ټایپ آبجیکټ ډیکلیئر کړی دی او ډایرکټ یې زموږ سره ډایرکټ بیا هغې په تھرو کال کړي دي پروګرام یې لیکل دی نو چې سمپل پروګرام موږ شان ولیکو نو بیا زموږ سره زموږ سکرین چې کوم دی هغه پروګرام ایگزیکیوټ شو خو د دې چې کوم ریزلټ دی هغه به زموږ سره بیا صحیح ریزلټ کې به زموږ سره ایرر وي ریزلټ به زموږ سره اکوریټ نه وي صحیح ده لکه ګورم انټر یور نیم محمد عامر ډایرکټ زموږ سره زموږ پروګرام ایگزیکیوټ شو او سمپل زمانه هغه انپوټ واغستو نه زمانه ایج انپوټ واغستو نه ماته نیم او د ایج آوټپوټ بس کنسول باندې ډسپلی کو نو د بک والا چې کوم دی هغه په دې ځای کې دا میسټیک دی چې دلته ډایرکټ هغه پوینټر اغستې نو نه اول به تاسو دلته آبجیکټ والی صحیح ده لکه او بي جی ما واغستو دغه آبجیکټ چې کوم دی بیا به تاسو کوئ هغه تاسو اگین بیا دغلته دغه پوینټر به والی د امیر ټایپ یو پوینټر والی او سمپل به د آبجیکټ اډرس اف پوینټر ته اساین کړئ صحیح ده اوس دا خو موږ سمپل د یو کلاس خبره وکړه اوس که چېرته زموږ سره یو بیس کلاس یو د هغې نه ملټیپل ډیرایو کلاس موږ اخیستي نو هلته بیا موږ پوینټر څنګه یوز کوو نو د هغې لپاره simple یو دا ده چې let me erase this all okay like that and also this all is well okay ها اوس زموږ سره let suppose یو کلاس دی a صحیح ده په a name سره زه په دې کلاس کې علامه بچی د لوي شه یو چې کوم دی هغه علامه void abc صحیح ده په abc سره زه څه کوم ما سمپل یو member function چې کوم دی هغه ډیکلیئر کو په A کلاس کې سم سره A کلاس دی اوس په دې کې زه سمپل یو میسج شاوټ کوم چې this is base class زه زموږ سره شعر base class دی this is base class زه زموږ سره base class دی صحیح ده ښه او سمپل بلته زه چې کوم دی forward slash n and here okay ته زموږ سره سمپل هغه چې this is base class زموږ سره base class دی وزه داسې کار کومه بچې د ویشه زه یو بل علامه کلاس بی صحیح ده د کلاس بی ته زه پبلیکلی انهریټ کومه دا کلاس ا پبلیکلی صحیح ده پبلیکلی ما ورته دا کلاس ا څه کو دا مې ورته انهریټ کو اوس د دې کلاس بی چې زموږ سره کوم باډي ده د دې باډي کې هم سمپل زموږ سره لیټس سپوز سمپل دا کوز دا سی کافي کوم دا فنکشن هیر رائټ as well and دلته زه لیکم چې this is derived class b this is derived class b that's also class b derived class b the simple as that and here kaza da sida kafi kama
کنټرول سی and here again control V او کدا ز class C کما بچو د ویشا او د ز class public inherit کوم simple as that okay this is class C اسی تاسو ته خیم ګوره موږ څنګه څنګه چلو کوم موږ سیمپل یو کلاس واغستو A B او C دا A کلاس کې موږ سیمپل په A B C نیم سره یو فنکشن چې کوم نیم ور فنکشن هغه انټروډوس کو چې دی کار په سیمپل دای زموږ ته په سکرین شو کې چې this is base class صحیح ده زموږ سره base class شو او دا B کلاس او دا C کلاس زموږ سره ډیرایوډ کلاس شو دا څنګه ډیرایوډ شو زموږ سره د کلاس A نه ډیرایوډ شو پبلیکلی نو وس کزه چرته داسې کار وکم بچې دی لوی شه کزه داسې کار وکم چې زه د دې امیر سوري A زموږ سره A کلاس ته اوس کنه د A کلاس لپاره ما څه وکړو د A کلاس لپاره ما دلته ډیکلیئر کو یو پوینټر صحیح ده وس د B کلاس لپاره چې کوم دی د B کلاس لپاره زه کریټ کوم یو یو آبجیکټ صحیح ده او د C کلاس لپاره زه ډیکلیئر کوم یو آبجیکټ صحیح ده وس ګوره زه تاسو په دې پوه کوم چې کله زموږ سره د بیس کلاس لپاره موږ پوینټر ډیکلیئر کو نو دا زموږ سره بیا چې د بیس کلاس نه کوم ډیرایوډ کلاس چې د هغې لپاره دغه پوینټر دغه چې کوم زموږ سره ډیرایوډ کلاس د هغې لپاره هم د بیس کلاس د پوینټر چې کوم دی د هغوی لپاره هم دغه ایز ا پوینټر چې کوم دی هغه ډیل کېږي د هغوی سره صحیح ده او بل چې کوم پوینټر مو د بیس کلاس لپاره ډیکلیئر کو نو د چې کوم زموږ سره ټایپ اف پوینټر دی کنه د کوم ډیټا ټایپ والا پوینټر دی نو دغه زموږ سره بیا انچینجبل دی ډیرایوډ کلاسز کې صحیح ده او زموږ سره چې زموږ کوم پوینټر دی هغه به سیمپل زموږ سره هغه فنکشن ایگزیکیوټ کوي کم ټایپ والا چې زموږ سره دغه فنکشن دغه پوینټر ټایپ دی صحیح ده نو دغه پوینټر به زموږ سره هغه فنکشن بیا چې کوم دی څه کوي ایگزیکیوټ کوي چې د هغې سره د چې کوم ټایپ دی هغه سره میچینګ کوي نو کله سپوز داسې کار وکړم چې د A کلاس لپاره موږ پوینټر ډیکلیئر کو کنه که زه اوس دا پی ټي آر چې زموږ سره کم دی که دا پی ټي آر سمپل موږ داسې کار وکړو لکه مطلب دا چې کوم دی پی ټي آر ته زه ورواچوم څه ورته ورواچوم د ایډرس اف A د B ایډرس اف B صحیح ده نو که د B ایډرس دې ته زه ورواچوم او زه سمپل پی ټي آر او هایفن and I am just trying ABC که زه ته ABC رن کما صحیح ده ګوره زموږ سره پوینټر ته ایډرس مونږه د B کلاس آبجیکټ هغه اساین کو صحیح ده او سمپل کدا سیزه دا کافي کما او دلته بیرته فیسټ کما نو که تاسو وګورئ دلته د C کلاس چې کوم دی هغه څه کما هغه اور واچوم صحیح ده نو ګوره سیمپل موږ څه وکړو د A کلاس لپاره یو پوینټر ټایپ آبجیکټ کریټ کو د B کلاس لپاره BB آبجیکټ کریټ کو د C کلاس لپاره CC آبجیکټ کریټ کو او پوینټر چې کوم پی ټي آر موږ د A کلاس لپاره کوم سره بیس کلاس ته د هغې لپاره ډیکلیئر کړل هغه ته سیمپل موږ چې کوم دی د B کلاس چې کوم BB آبجیکټ او د هغې ایډرس ور واچو سیمپل بیا موږ د پی ټي آر په تھرو ABC چې کوم ممبر فنکشن دی هغه موږ سیمپل څه کو رن کو داسې بیا موږ پی ټي آر ته چې کوم دی د C کلاس چې کوم CC آبجیکټ او د هغې ایډرس هغه مو ته اساین کو مطلب د CC کلاس چې کوم ایډرس دی هغه سره پی ټي آر ته راغی CC آبجیکټ چې کوم ایډرس هغه سره پی ټي آر کې سٹور شو اوس سیمپل بیا موږ د پی ټي آر په تھرو ABC چې کوم دی هغه څه کو هغه کال کو نو اسی تاسو په خیال اوس موږ سره دا چې کوم ABC موږ کال کو صحیح ده یا چې کوم دا ABC موږ کال کو دا موږ سره کم د کم کلاس چې کوم دی هغه ABC فنکشن به موږ سره هغه ایگزیکیوټ کیږي نو په دې ځکه ته ګور تاسو ځان پوهه کوي دا پوینټر موږ کریټ کړی دی د A کلاس لپاره ګور اساس کو سړی د ښکاری چې ما ته دلته د B کلاس چې کوم آبجیکټ د غیر ریسور واچو په کار د زموږ سره د B کلاس چې کوم هغه ABC فنکشن دغه زموږ سره شي دا سی بیا ما ته C کلاس دلته پوینټر ته C کلاس ایډرس ور واچو په کار د چې د C کلاس ABC فنکشن زموږ سره شي خو نه دا پوینټر چې کوم د زموږ سره موږ د A کلاس لپاره ډیکلیئر کړی دی دلته موږ د B کلاس ایډرس هغه ساين کو خو دی چې کوم پوینټر ټایپ دی هغه زموږ سره د A کلاس دی صحیح ده نو دا چې زموږ سره د پوینټر چې کوم ټایپ پوینټر کوم ډیټا ټایپ وته موږ وایو چې هغه کوم کلاس میچینګ خوري نو دا سمپل هغه کلاس هغه فنکشن چې کوم دغه ایگزیکیوټ کوي نو زموږ سره د A کلاس سره دا چې کوم دی بیس کلاس دی او دا دوه چې کوم ټایپ دی هغه لکه د ټایپ مطلب دا لري چې راوي دیو بس لګي صحیح ده نو دی ټایپ چې کوم دی هغه زموږ سره A کلاس والا دی نو سمپل به زموږ سره دا چې کوم دی دا به هم زموږ سره د A کلاس هغه ممبر فنکشن ایگزیکیوټ کیږي او دلته هم زموږ سره د A کلاس هغه ممبر فنکشن چې کوم دی هغه څه کیږي هغه ایگزیکیوټ کیږي صحیح ده نو که زه چېرته دا پروګرام رن کما نو تاسو به وګورئ
چې زموږ سره زموږ ریزلټ څه راځي. شکر الحمدلله. اوس ګوره کمپایل روان دی، چې دا کله کمپایل شي بیا تاسو ته ریزلټ چې کوم دی هغه په سکرین شو شي. صحیح ده. خو دا اصل کې ټایم لږ الي. خو دلته چې کوم دی الریډي کمپایل شو، یو ایرر راغی وای ABC is private in this context. صحیح ده. دلته زموږ سره شی پرایویټ دی. نو دلته به موږ داسې کار وکړو چې دا به موږ پبلیکلی څه کړو، هغه به انټروډیوس کړو پبلیکلی. دا اولنی چې کوم دی دا موږ څنګه دلته پکې موږ نه پبلیک او پرایویټ نه دی لیکلی، نو که موږ ولیکو تاسو ته به مخکې مې دا زموږ سره الریډي بیا څه کېږي پرایویټلی ډیل کېږي. نو سمپل دا موږ پبلیک کړو، داسې دا ټول به چې کوم دی موږ پبلیکلی انټروډیوس کړو. صحیح ده. دا ABC فنکشن به هم زموږ سره پبلیکلی شي، او دا چې کوم تھرډ نمبر دی دا به هم موږ پبلیکلی کړو، نو زموږ سره ایرر په دې کې نه راځي. بالکل ریزلټ په سکرین باندې شو شو. نو ګوره تاسو ریزلټ دا دی په سکرین تاسو ته ښکاري. نه زموږ سره شی راغی this is base class. نو ګوره زموږ سره اولنی چې کوم هغه موږ ABC کال کلی و. صحیح ده. هغه زموږ سره د بیس کلاس چې کوم ABC فنکشن هغه سره کار شو. سیکنډ ټایم هم زموږ سره د بیس کلاس یا د کلاس A چې کوم زموږ سره ABC فنکشن هغه زموږ سره څه شو، هغه زموږ سره ډایرکټ کال شو. تاسو داسې کتلی شئ هغه زموږ سره دلته کال شو. نو دا و زموږ سره نننی لیکچر یاره چې په کوم کې موږ دا خبره وکړه چې how we can create pointer for a base class and then how we can actually relate that pointer with the derived classes of that base class. ګوره که زه چېرته دلته کنټرول جی کوم نو که زموږ سره پریویس لیکچر راشي په هغې کې زموږ سره یو خبره وه هغه تاسو ته کوم. خو که چېرته هغه دومره اوکې ګډ اوکې نو بله په دې طریقه سره مونږ هم کولی شو په زمانه یېرو چې لکه مطلب لکه سپوز چې د امیر کلاس دپاره ما چې کوم دی څه وکړو یو PTR مې هغه ډیکلیر کړو. صحیح دا یو پوینټر مې څه کړو هغه ډیکلیر کړو. اوس دې پوینټر ته زه نیو که زه دلته نیو زموږ سره یو کیورډ دی دا زه ولیکم او زموږ سره چې کوم ډیټا ټایپ دی امیر کلاس زموږ سره چې کوم دی هغه دی. نو سمپل ګوره ما څه وکړو دا نیو مې دې PTR ته څه کړو دې برابر کړو دې ته مو اساین کړو. نو سمپل په دې طریقه سره هم موږ شو چې دا نیو زموږ سره یو کیورډ دی او دا سمپل موږ د میموري لوکیشن دپاره یوز کوو او دې ته موږ په دې ټایم کې یو آبجیکټ ویلی شو. صحیح ده. نو سمپل دغه نیو آبجیکټ چې کوم دی دا موږ د امیر کلاس لپاره ډیکلیر کړو سمپل هم PTR ته اساین کړو. نو بس په دې طریقه سره هم موږ چې کوم دی بیا دا پروګرام چې کوم دی دا خپل رن کولی شو. دا هم زموږ سره یوه طریقه ده. نو که چېرته تاسو ډایرکټ لکه څنګه چې بوک زموږ سره کوم کار کړی نو هغه بیا زموږ سره مکمل کار نه کوي. صحیح ده. نو هغه زموږ سره بالکل تاسو کتلی شئ ریزلټ زموږ سره سیم دی. خو که چېرته تاسو پکې ډایرکټ داسې لکه د بوک والا په شان ډایرکټ داسې PTR ډیکلیر کوئ او داسې قسم دا زموږ سره بیا چې کوم دی هغه ریزلټ کې دغه ورکوي. صحیح ده. ریزلټ کې به څه ورکوي چې تاسو بل ته هغه نه شو کوي. صحیح ده. لکه مطلب تاسو یو انپوټ واخیستو بس پروګرام به زموږ سره ټرمینیټ شي. نو دا نننی کلاس امید لرم چې ستاسو کلاس خوښ شوی. ټایم راکول جهان مننه. خپل ملګرو سره ضرور شریک کړئ. څه هم کوېسچن یې هغه تاسو په کمنټ کې تپوس کولی شئ. د ټایم راکول